د سیکولریزم پدیده او د هغې پیژندنه. نهمه برخه: د عیسوي دین چا تحریف کړ؟ د حضرت عیسی علیه السلام په دین کې د تحریف موضوع چې شاوخوا 10 پیړۍ دوام وکړ او کولی شو ووایو چې حتی تر اوسه هم جریان لري. دا تحریف ډیر ژر په داسې زمانه کې پیل شو چې حواریون لا ژوندي وو. ټول تاریخي لاسوندونه او سرچینې په دې اړه یوه خوله دي چې د حضرت عیسی علیه السلام په دین او لارښوونو کې د تحریف او تبدیل بنسټیز رول د حواریونو له پیروانو څخه یو مبلغ ته چې عیسویان یې په خپل منځ کې د پولس پیغمبر په نوم یادوي ورګرځي. نوموړي دا ادعا لرله چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام د خدای جل جلاله زوی دی. دا ادعا په عیسویت کې د تثلیث یعنی په درې ګونو خدایانو باور د عقیدې لومړی بنسټ و. پاول په لومړي قدم کې په دې وتوانېدلو چې د عیسویانو د توحید عقیده چې د حضرت عیسی علیه السلام د رسالت له لوی لاسته راوړلو او موخو څخه وه په ټولیزه توګه ویجاړه او له منځه یوسي. نوموړي د اب یعنی پلار، ابن یعنی زوی او روح القدس یعنی جبریل نظریه د عیسویانو په منځ کې د رښتینې او توحیدي عقیدې په شکل تبلیغ او خپره کړه. یاد نظریې هغه وخت لا نور شرعي بڼه غوره کړه کله چې د هغه له پیروانو څخه یوه یې د څلورم انجیل د لیکلو پریکړه وکړه. کوم انجیل چې مشهور حواري یوحنا ته منسوب دی. په دې توګه د توحید عقیده چې د ټولو پیغمبرانو او حضرت عیسی علیه السلام ډالۍ وه په تثلیث او درې اصله عقیدې بدله او عیسویان ورباندې اخته شول. یا د عقیده چې په خپله د عیسوي ټولنې د روڼاندو کسانو او دیني علماو په منځ کې هم نه د عقل له پلوه د درک وړ وه او نه یې په منطقي لحاظ حل امکان درلود. بشري عقل د پیړیو په اوږدو کې تل له کلیسا څخه په ټینګار دا غوښتنه کوله تر څو دوی ته یو قانع کوونکی ځواب وړاندې کړي چې څه ډول ممکنه ده یو جمع یو مساوي په درې بیرته یو شي. مګر کلیسا به همیشه په ځواب کې ویل چې دا یو راز دی او انساني عقل یې له درک څخه عاجز دی. نو له همدې امله تر څو چې د یاد نظریې پوچوالی چاته ښکاره نه شي تل یې ادعا کوله چې د انجیل د دیني لارښوونو څېړنه او ارزونه باید هیڅکله د عقل په بنسټ ترسره نه شي.